د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو د مهالویش سره سم د 11م ټولګي د فزیک مضمون دی. نن ورځ د قوو مهمې بیلګې وایو. په تیر ساعت کې مو میخانیکي تعادل، د قوې پیژندنه، قوه د ویکتور په توګه او د قوې واحدات په دې اړه مو خبرې کړې وي. اوس راځو د قوو مهمې بیلګې وایو. قوه زیاتې بیلګې لري لکه د جاذبې قوه، د عضلو قوه، ارتجاعي قوه، د اصطکاک قوه، برېښنایي قوه او داسې نورې چې یو د دغو قوو له جملې څخه د جاذبې قوه ده. د جاذبې د قوې د ښه پیژندنې لپاره باید د نیوټن د جاذبې قانون زده کړو. د نیوټن د جاذبې قانون. نیوټن د جاذبې د قوې په هکله یو قانون رامنځته کړ چې د نیوټن د جاذبې قانون ورته ویل کیږي. د دې قانون لنډ مطلب داسې دی چې د دوه کتلو ترمنځ د جاذبې قوه مستقیما متناسبه ده د کتلو د حاصل ضرب سره او معکوسا متناسبه ده د کتلو ترمنځ د فاصلې له مربع سره. فرض کړئ دوه کتلې دي، یوه کتله په M1 باندې ښیو او بله کتله په M2 باندې ښیو. د M1 او M2 د کتلو د مرکزونو ترمنځ واټن یا فاصله په R باندې ښیو. R د کتلو د مرکزونو ترمنځ فاصله ده او M1 M2 د کتلو اندازې یا مقدارونه دي. د دې دواړو کتلو ترمنځ د جاذبې قوه که په F باندې وښیو، د جاذبې قوه مستقیما متناسبه ده د کتلو د حاصل ضرب سره، M1 ضرب M2 سره. یعنی معنا دا ده چې که چیرې د M1 او M2 د کتلو له جملې څخه یوه کتله دوه چنده شي نو د جاذبې قوه هم ورسره دوه چنده زیاتیږي. یا که یوه کتله 5 چنده زیاته شي نو د جاذبې قوه هم ورسره 5 چنده زیاتیږي. یا فرض کړئ که د M1 کتله 2 چنده شي او د M2 کتله 3 چنده شي نو 2 ضرب 3 شپې کیږي. یعنی د جاذبې قوه به د کتلو ترمنځ هغه به د لومړني حالت په پرتله 6 چنده زیاتوالی وکړي. د جاذبې قوه د کتلو د حاصل ضرب سره مستقیما متناسبه ده او د جاذبې قوه د کتلو ترمنځ د فاصلې له مربع سره معکوسا متناسبه ده. F د R مربع سره معکوسا متناسب ده. یعنی دا معنا لري چې که فرض کړئ د کتلو ترمنځ په لومړي سر کې فاصله یو واحد وي لکه 1 متر یا 1 سانتي متر وي، اوس دغه فاصله 2 برابر شي، 2 متره یا 2 سانتي متر شي نو د فاصلې په 2 چند زیاتېدلو سره د کتلو ترمنځ د جاذبې قوه 2 مربع یعنی 4 واحده کمیږي. یا فرضاً که د کتلو ترمنځ فاصله مونږ 3 چنده زیاته کړو نو د 3 مربع نه کیږي. یعنی د جاذبې قوه به نه برابره کوچنی شي. که اوس له دې څخه یو فارمول جوړوو، F
مساوي کیږي له هر وخت یاد لرئ کله چې د تناسب علامه یا دغه د اړیکې یا د علامه په مساوات باندې بدلیږي نو له ښي طرف سره یو ثابت ضرب وو دا ثابت په جی باندې ښیو اف مساوي کیږي له جی ضرب په صورت کې ام یو ضرب ام دوه او په مخرج کې آر مربع لیکو دا د جاذبې د قوې فارمول شولو اف مساوي کیږي له جی ضرب ام یو ام دوه پر آر مربع په دې رابطه کې جی څه شی دی چې دلته د تناسب د یوه ثابت په حیث ورسره ضرب شولو جی ته د جاذبې نړیوال ثابت ویل کیږي جی ته د جاذبې نړیوال ثابت وایي د جی قیمت څومره دی د جی قیمت مساوي دی له شپږ اشاریه اوه شپېته ضرب لاس په توان دی منفي یولس واحد نیوټن ضرب متر مربع پر کیلوګرام مربع دی د جی قیمت باید په یادو زده کړل شي ځکه چې د مثالونو په حلولو کې اکثره وخت د جی قیمت په سوال کې نه ورکول کیږي نو کله چې موږ سوال حل کوو د جی قیمت مو باید په یادو زده وي شپږ اشاریه اوه شپېته ضرب لاس په توان د منفي یولس نیوټن ضرب متر مربع پر کیلوګرام مربع دا د جی قیمت دی او جی ته د جاذبې نړیوال ثابت ویل کیږي نو د دغه فارمول په واسطه اف مساوي جی ضرب ام یو ام دوه پر آر مربع د دې رابطې په واسطه د جاذبې قوه پیدا کولی شو د دې لپاره چې فارمول ته ملګ وضاحت ورکړی وي یو مثال په نظر کې نیسو فرض کړئ چې دوه کتلې راکړل شوي دي دوه کتلې راکړي دي یوه کتله د ام یو کتله ده د دې مقدار 15 کیلوګرام دی د ام دوه کتله 2 کیلوګرام ده او د کتلو ترمنځ فاصله یا آر مساوي شپږ اشاریه اوه شپېته د جذر لاندې متره وي د اف قوه د کتلو ترمنځ د جاذبې قوه پیدا کړئ دوه کتلې دي مقدارونه یې 15 کیلوګرامه او 2 کیلوګرام دي یو له بل څخه د شپږ اشاریه اوه شپېته تخت جذر متر په واټن باندې واقع شوي دي د دوی ترمنځ د جاذبې قوه حساب کړئ نو فارمول لرو چې اف مساوي کیږي له جی ضرب ام یو ضرب ام دوه پر آر مربع په دې فارمول کې قیمتونه وضع کوو اف مساوي کیږي له د جی قیمت ثابت دی شپږ اشاریه اوه شپېته ضرب لاس په توان دی منفي یولس نیوټن ضرب متر مربع پر کیلوګرام مربع ضرب ام یو ضرب ام دوه یوه کتله 15 کیلوګرامه ده او دویمه کتله 2 کیلوګرامه ده هغه کیلوګرام او کیلوګرام سره ضرب کیږي لاند کیلوګرام مربع لیکو 15 سره هم کیلوګرام دی له 2 سره کیلوګرام کیلوګرام ضربي کیلوګرام کیلوګرام مربع پر آر مربع آر فاصله شپږ اشاریه اوه شپېته تخت جذر متر دا فاصله کل مربع کوو مساوي کیږي له په صورت کې شپږ اشاریه اوه شپېته ضرب لاس په توان دی منفي یولس نیوټن ضرب متر مربع
ضرب 5 ضرب 2 لاس کیلوګرام مربع. په مخرج کې څه شی لرو؟ کیلوګرام مربع لرو. ضرب 6.8 د جذر لاندې دا چې مربع شي مربع له جذر سره ختمیږي. 6.8 متر مربع مساوي کېږي له کیلوګرام مربع کیلوګرام مربع سره متر مربع له متر مربع سره اختصاریږي. 6.8 دا به هم اختصار شي. پاتې کېږي لاس په توان د -19 او ضرب لاس په توان دی 1. د طاقت د قانون پر اساس له قاعدو څخه یوه قاعده لاس نیسو توانونه سره منفي کوو. -19 او 1 لاس په توان دی منفي لاس واحد نیوټن دی. نو د دغو کتلو ترمنځ به د جاذبې قوه لاس په توان دی منفي لاس نیوټن وي. د قوو په مهمو بیلګو کې بله بیلګه چې ده هغه د اصطکاک قوه ده. دویم ډول د اصطکاک قوه ده. د اصطکاک قوه هغې قوې ته ویل کېږي چې د جسمونو د حرکت په وخت کې منځته راځي او د حرکت معنی ګرځي. دا هغې قوې ته ویل کېږي چې د جسمونو د حرکت پر مهال منځته راځي او د حرکت معنی ګرځي یا د جسمونو له حرکت څخه مخنیوی کوي. د اصطکاک قوه په عمومي صورت د دوو سطحو د تماس یا مخلو له کبله رامنځته کیږي. یعنی یوه سطحه چې د بلې سطحې سره وموښل شي د دغو سطحو د موښل کېدو په نتیجه کې یا د تماس په نتیجه کې د اصطکاک قوه را پیدا کیږي. د اصطکاک قوه هغه مهال منځته راځي کله چې یو جامد جسم د بل جامد جسم پر سطحه حرکت وکړي یا یو جامد جسم د مایع او د ګاز په منځ کې حرکت وکړي. یو جامد جسم پر بل جامد جسم باندې یا یو جامد جسم د مایع او د ګاز په منځ کې حرکت وکړي نو له امله د اصطکاک قوه منځته راځي. د اصطکاک قوه دوه اغیزې لري. د اصطکاک قوه دوه اغیزې یا تاثیرات لري. اغیزې دا دي، یو اغیزه دا ده چې د اصطکاک قوه حرارتي انرژي تولیدوي. د اصطکاک قوه چې ده دا حرارتي یا تودوخیزه انرژي تولید کوي چې دغه تودوخیزه انرژي باید د هغو سطحو څخه بهر شي یا لرې شي کومې سطحې چې یو له بل سره موښل کیږي یا یو د بل سره په تماس کې وي. او دویمه اغیزه یې دا ده چې د اصطکاک په واسطه سطحې یو د بلې سره موښل کیږي چې دغه کار د جسمونو د تخریب او خرابېدلو یا ورستېدلو سبب ګرځي. یعنی کله چې د یوه جسم سطحه د بل جسم سطحې سره زیات وخت لپاره وسولیږي یا وموښل شي نو دا د سطحو د تخریب او د سطحو د له منځه تللو سبب کیدلی شي. دغه دوه اغیزې لري. د اصطکاک د قوې مقدار په کومو عواملو پورې تړلی دی؟ د اصطکاک د قوې مقدار په دوه
یا په زیاتو عواملو پورې اړه لري. دلته یې دوه عوامل ذکر کولی شو، د اصطکاک د قوې مقدار په لاندې فکتورونو پورې اړه لري. یو عامل یا فکتور د سطحو نوعیت دی، د سطحو ډول دی. هر څومره چې یوه سطحه همواره وي یا سطحه ښویه وي، د هغې پر مخ به اصطکاک کم وي. که چیرې سطحه جګوالی ولري یا غیر منظمه وي، د هغې پر مخ به د اصطکاک قوه زیاته وي. بل عامل د جسمونو وزن دی، د جسمونو وزن یا عمودي قوه یا نورماله قوه ورته وایي. هر څومره چې د یوه جسم وزن زیاتیږي، په همغې اندازې سره د جسم پر مقابل کې د اصطکاک قوه هم زیاتیږي. نور مختلف عوامل لکه د یوه جسم د تماس د نقطو شمیر له سطحې سره او بیلابیل نور عوامل هم د اصطکاک د قوې په کمولو او زیاتولو کې رول لري. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې د فزیک درس تر همدې ځایه پورې و. که چیرې تاسو په درس کې کومه ستونزه او پوښتنه لرئ، کولی شئ موږ ته یې راولیږئ او موږ ستاسو پوښتنې ته مناسب او پر وخت